د ایران خپل ذاتی مسله ده، سیاستونه پکې څومره شامل دي. هغه دغه ټوپک د اته کسو پوګي ایخه ده اوس د نړیوال سیاست په باندې لوبي. ایران څومره د دې ظرفیت لرلو چې دا مخه ونیسي، دومره به کمزوري کی چې ایران نور دغه توانایي ونه لري. جدي هڅه روانه ده په لاندو وخت کې باید دا کار وکړي. امریکا کله دا کمربند ماتي د امریکا دویم بل ټارګټ بچا برید بکی که په لاندو وخت کې خپل دغه هدفونو ته ونه رسیږي په اوږد مهال کې بیا به نړیوال ساحل ته راځي. کله موږ د نن کور کې کار وکړ نظام خپل جوړ کړ. بسم الله الرحمن الرحیم. دا سیاق درنو لیدونکو سلامونه، زه عابد احساس یم. په نړۍ کې څه روان دي؟ د نړۍ نوي مسایل او په سر کې د ایران د مظاهراتو موضوع. په ایران کې د مظاهراتو بنیاد څه دی، څنګه را شروع شوي دي، کوم لاسونه ورته ور اوږده شوي دي، او په سیمې او بالخصوص په افغانستان به تاثیرات څه وي. همدارنګه د وینزویلا موضوع چې په دې ورځو کې په نړۍ کې توده او د بحث موضوع ده، په نړیوالو سیاستونو، نړیوالو دریځونو او په نړۍ کې په لویو مسایلو باندې اغیزې څه دي. همدارنګه روسیې هم تازه په اوکراین باندې د خپلو بریدونو یوه نوې څپه پیل کړې ده چې په دې کې نوي مزایل ازمایل شوي دي. په عربي نړۍ کې هم د نوو لوبو څرکونه تر سترګو کیږي او همدارنګه پاکستان هڅه کوي چې په سیمه کې دوی هم یو نوې لوبه را پیل کړي تر څو په نړۍ کې د دغه نوو لوبو او نوو مسایلو له قطار وروسته ځان پاتې نه کړي. موږ د دغه موضوعاتو د څېړلو دپاره د نړیوالو اړیکو کارپو او په نړیوالو مسایلو باندې څارونکي ښاغلی سید بلال فاطمي صاحب لزان سره په بحث کې لرو. فاطمي صاحب تاسو ته د سیاق سټوډیو ته هرکلی وایو. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه احترامات تاسو ته عابد صاحب، تاسو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته. محترم فاطمي صاحب، له ایران را پیل کوو. په ایران کې خو مظاهرات یو روښانه موضوع نه را پیل شولو چې دغه هیواد وګړي د خپل دولت نه غوښتنه کوي چې د نړیوالو سره د خپلې اړیکې جوړې کړي، په ایران کې د ایران د پیسو ارزښت بیرته برابر کړي، په ایران کې د ولسونو ستونزو ته توجه وکړي. خو آیا مسله همدومره ده؟ د ایران خپله ذاتي مسله ده، سیاستونه پکې څومره شامل دي او د دې مظاهراتو د راپیلېدو نه وروسته څومره لاسونه ایران ته ور اوږده شوي دي؟ قدرمن عابد صاحب، موضوعات تاسو ته معلومه ده چې نړیوال دي، د ټول حیاتي دي او د موږ تاسو د ټولو په دې خاکي کره د ځمکه کې چې موږ تاسو اوسېږو هیڅوک له دې نه بې اغېزه نه پاتې کېږي. دا اکثرا زموږ د افغانانو په منځ کې دا تصور دی چې زه چې معمولا په دې موضوعاتو د ورځې یو برنامه یا دوه برنامې کوم، ما ته وایي چې زموږ د ایران سره څه، زموږ د سوریې سره څه، موږ ته د افغانستان وایه. نو دا زموږ د اکثرا د خلکو بېخبري ښیي چې که نن ایران ورانیږي مستقیما اغیزه په افغانستان ده، که نن په پاکستان کې بدلون راځي مستقیما اغیزه په ما ده، یا دا د زو ته پکې خرابېږو یا دا د زو ته پکې آبادیږو. نو په دې اساس باندې په دې نړۍ کې احمد سعدي صاحب شعر دی چې هیڅوک بې دغې نه دی، دا یو بدن دی، یو وجود دی، د تاثیر او اغیز په یو په بل باندې. که وینزویلا موضوع ده د هغې اغیز هم په ما شته دی، که د یوکراین موضوع ده د هغې اغیز هم په ما شته دی، که د غزې موضوع ده د هغې اغیز هم په ما شته، که د تایوان موضوع ده. نو بنا نړۍ بې له اغیزه نه ده. داسې نه ده چې تایوان کې یو څه وشي نو اروپا او امریکا به بېغمه وي، که امریکا کې یو موضوع کېږي آسیا او افریقا به بېغمه وي. راځو د ایران موضوع ته. تاسو معلومه ده چې د دې متعلق په تسلسل سره د پیشبیني چې اوس کوم یو جریان کوي، ما په د تېرو شپږو میاشتو کې پس له هغې نه چې په 14 د جون کال 2015 کې چې د اسرائیل سره د دې جنګ ونښته، نو په هماغه وخت نه دا خبره ما په تسلسل سره کړې ده چې ایران د نظامی قوت په اساس باندې دوی نه نیولی شي، نه فتح کولی شي، نه ټوټې کولی شي. د یوازینۍ لاره لري چې ایران د ننه نه وخوري او په حساب لکه هغه چینجی چې هډوکې خوري، لرګی خوري او لرګی د ننه چې خراب شي بهر نه روغي، خو کله چې ټک ورکړي رالویږي. نو ما ته همداسې ښکاري چې دوی دغه پروګرام دغه تېرو شپږو میاشتو کې دغه سټیج ته رارسولو چې خلک دې ته دغه کړل چې دا به راپاسېږي. ګرچې په که داسې یو فیصدي کې ونیسو چې په هر لسو کې 8 کسه خپل د حق لپاره واقعا راوتي دي، هغه داسې خلک دي، عام خلک دي، اوبه نشته دی، ګیس نشته دی، برق نشته دی، خوراکي مواد قیمتي شوي دي، خوراکي مواد د مارکیټ نه لرې کړلی شوي دي، ورکړلی شوي دي.
د دې ضرورتونه کله چې خلک د خپل ضرورتونو لپاره ووتل هغه دښمن یعنی هغه لاسو کې چې دوه کسه نور چې دي هغه په ماشه ورته ناستو یا د امریکې یا د اسرائیل اجنټانو هغوی دغه ټوپک د اته کسو پوګی ایښی دی اوس د نړیوال سیاست پې باندې لوبوي تاسو ګورئ چې د امریکې اخطارونه او ګواښونه ډېر واضح دي پرون ټرمپ داسې لکه یو فاتحانه شکل کې دا وویلې چې د ایران موضوع دا نه ده چې په حساب کله یاد دی ویل چې موضوع دا ده چې نظام د منځه تلونکی دی او موږ به ورننوځو او نظام به تغییریږي او د ایران خلکو ته ویل چې تاسو ازادي غوښتونکي خلک هستئ او تاسو ته به ازادي راځي چې تاسو غواړئ هغه به کیږي در حالی چې د دغه ازادي زیری په 2001 کې د افغانستان ملت امریکا ورکه ملت تکه تکه برباد کړ عراق ته دغه ازادي ورکړه عراق برباد کړ سودان ته ورکړه لیبیا ته ورکړه او سوریې ته ورکړه موږ تاسو دې ملتونو ته سرنوشت ولیده زه نه پوهېږم که موږ وایو چې د ایران خلک پوه خلک او دانشمند او فرهنګي خلک دي که دی فرهنګي خلک باید د امریکا او د اسرائیل لوبې لاندې رانیشي که لوبې لاندې راغلل او د دغه سراب لاندې چې دوی ته دا ویل کېږي چې ازادي به درته راشي مملکت به دغه کم نیمچه مملکت درست ده دی به د اخوندان نه خوشحاله نه اخوند به نظام به د هغوی د میل نه مګر د دغه اخوند لاندې نظام د ټوټې کېدلو نه بچ دی دغه نظام فعلا دا زه د حق د ایران د خلکو نه اخلم چې دی د حق نه لري چې خپل بدلون دی راولي 100% حق لري چې ځان ته کوم رقم نظام دی غواړي هغه راولي خو نظام به د ایران د خلکو نظامي نه چې د اسرائیل او د امریکې نظامي فعلا دغه لوبه چې روانه کړې د اسرائیل او امریکې روانه کړې ده پیسې ورکوي نفر یې دننه تزریق کړي دي او ایران په یو لحاظ سره محاصره دی د عراق د خوانه سوریې د خوانه آذربایجان د خوانه او همدارنګه د پاکستان پرون نه وړ مورث تاسو کتل چې د ایران یو جنرال راغی او ویلي چې موږ نن د پاکستان د ځکه چې تیر هفته چې بعض کسانو غوښتي د پاکستان د خاور نه ایران ته ننوځي دوی ویل چې د سیستان او بلوچستان په سرحد کې موږ یو ډله مخنیوي وکړله چې کافي اسلحه ورسره و ایران ته ننوتل د پاکستان نوم یې وانخیسته پرون علنا د پاکستان نوم واخیسته ویلې چې پاکستان باید د داسې مخه ونیسي دا زموږ نظام ته دغه راځي دی راځي هلته تخریب کوي او ترهګري عمل کوي نو ښکاره خبره ده چې یعنې پاکستان چې موږ په ټول دغه شپږو میاشتو کې مسلسل ویلې کله چې اولین سفر د عاصم منیر د امریکې ته وشو په میاشت مې د 2015 کې نو هغه وخت موږ ویل چې دا به معامله د ایران په سر کوي او معامله کړې وه او دغه اوس چې تاسو ګورئ چې هلته متمردین نباسي او کسان ته اسلحه ورکوي دا د هماغه پلان لاندې ده پس د هغې نه چې عاصم منیر هلته خپل اجنډا تکمیله کړله او معامله یې وکړه تاسو وکتل بر علاوه د مستونګ د اډې نه چې د افغانستان لپاره هم خلک ټریننګ کوي او د منځنۍ اسیا لپاره او ایران ته هم نفر ټریننګ کوي یو بله اډه په پنجګور کې علاوه د هغه نه د استخبارات د اسرائیل ته ورکړله او استخبارات د اسرائیل په پنجګور د بلوچستان کې مستقر شو هلته ورته یو پټۍ د ریل خط یې ورته جوړه کړله د وبخښئ د هوایي رنوی هم جوړه کړله چې د اسرائیلي د طیارې به په اسانه کوزیږي او د ایران باندې به یې دوی برید هم او ټریننګ به هم کوي دغه ډلې چې د پاکستان نه ایران ته ورځي دغه هماغه ډلې چې دلته امریکا او اسرائیل یې ټریننګ کوي د دې ځینې ایران ته لیږي د ایران حالت نن 14مه ورځ د تظاهراتو د حالت ډېر زیات کړکېچن دی په ورځ تر بله حالت د بهترۍ نه بدترۍ خواته ځي ځکه چې شکل ورځ تر ورځ بدلوي په اولو ورځو کې فرضاً قتل و قتال زیات نه و قتل و قتال زیات شوی دی اولو ورځو کې اور اچونې نه وي اوس په حساب عایداتي منابعو د دولت ته او ملکي ته اور اچول کېږي یرغل پې کېږي په دولتي منابعو باندې یرغل کېږي او دا ښکاره ده د بیرغ د ایران ته اور واچول شو وشلول شو تاسو معلومه ده دا هغه لاسونه دي چې د دغه تنفر لپاره دا کار کوي او امریکا په لوی لاس دا کار یې دلته شروع کړی دی ځکه که د ایران دننه نه ونه وهي د ایران د بهر نه هرګز نشي وهلی د ایران دومره قوت لري چې د ځان نه دفاع وکړي او د اسرائیل او د امریکې مخه ونیسي خو د دوی د دغې لپاره اوس پوه شوي دي دننه نه کار شروع کړی دی یو اخري خبره دا وکړم چې پرون یو نوی سړک راښکاره شو کله پرون جمعې په ورځ بر علاوه د هغې نه چې خامنه‌ای خپل په خطبه کې چې خبرې وکړلې تاسو وکتل چې په اصفهان کې د میدان د امام حسین کې
په حدود 100,000 کسان راټول شول د حکومت په طرفداري برالۍ د امریکا او د اسرائیل او د مظاهراتو. دا په د 14 ورځو کې اولین سړک چې بیرته د حکومت د احیا او د ژوندي کېدو لپاره که چېرته دغسې تظاهرات په 4-5 نورو ښارونو کې د حکومت په نفع وشي، نو دغه تظاهرات چې امریکا او اسرائیل شروع کړي دا به مات شي او ایران به وشي کولی چې بیرته دا اوضاع کنټرول کړي. که چېرته ایران دا اوضاع کنټرول نه کړي او په سیمه کې د نظام د بدلون مسله راشي، ایران ته چې هر نظام راځي هغه به ډېر ضعیف شوی تضعیف شوی وي. دغه جدایي طلب تحریکونه چې ایران کې دي دا به قوت واخلي او دې مستقیمه اغیزه په افغانستان باندې شروع کیږي. فاطمه صاحب، په افغانستان باندې د اغیزې په اړه باندې پوښتنه کوم، خو دلته دغه پوښتنه ده چې ایران آیا دغه مسالې په اړه باندې کوم چې تاسو تشریح کړو ډیره په تفصیل سره په دې باندې ناخبره وي، یا د سیمې د هیوادونو چې امریکا په لاس کې اخیستي او د دوی دپاره یې اشر کړی په دې باندې ایران ناخبره وي، ایران ولې دغه مسایل درک نشو کولی؟ د دې وړاندې هم ایران یو وارې دغسې اوږده او یو میاشتني لاریونونه دوی تجربه کړي وو. عابد صاحب، که مونږ دا و چې ایران ناخبره و نو دا به مونږ د یو ملت په هغه په حساب په تعقل او په منطق باندې به یو په حساب یو تمسخري چې کوو، ځکه چې ما غوندې یو ناقص انسان چې 6 میاشتې مخکې دا پیشبیني مې کوله چې امریکا به دننه ایران کمزوری کوي، بیا یې راپرځوي او بیا به بیا برید کوي. نو آیا ایران په دې نه پوهېده؟ کاملا ایرانیان په دې پوهېدل، مګر هم ستراتیژي ورته جوړه نه کړله، اقدامات ورته ونه کړل. ستراتیژي ډېره ساده وه. 14 ورځې مخکې چې کله دغه جریان شروع شو دا سیاسي شوی لا نه و، معاشیتي و. خلکو خپل د پیسه ویلې چې د اوبو غم راته وکړه، د برق غم مې راته وکړه، د خوراکي موادو غم وکړه. غوړي د مارکیټ نه ورکړل شوي دي په لوی لاس باندې، غوړي د مارکیټ نه ورکړل شوي دي. هګۍ چې د ایران خلک معمولا سهار چای سره دا کوي، هګۍ هم قیمته شوې ده، هم د مارکیټ نه ورکه کړل شوې ده. دا ښکاره کوي چې لاس دی چې هغه شیان چې خلک ورسره اساس دي هغه د باندې تاثیر کړی دی. نو په دې اساس باندې د ایران کولی شو چې دغه جدي اقدامات وکړي چې دغه مسله د 4 ورځو نه اوږده نه شي. فرضاً څه شی ایران کولی شول؟ د تومان د ولوېدلو، د ریال د ایران د پیسو ولوېدلو مسله وه چې د دې مارکیټ کې قیمت ولوېدلی په غذا. ایران یو د هغه ممالکو نه دی چې په دې سیمه کې لویترینه ذخیره د پیسو لري، یعنی 120 میلیارده ډالر هم دا اوس ایران خپل په ریزرف بانک کې لري چې پیسه که چېرته د پاکستان په نسبت یې وګوري 10 چنده د پاکستان د ریزرف نه اوچته ده. افغانستان خو قابل مقایسې نه دی، ځکه د افغانستان ټوله جی ډي پي 450 میلیارده ده او سرکولیشن د افغانستان ټول 8 میلیارده دی. نو په دې اساس افغانستان خو مقایسه کیږي نه د ایران سره. د ایران تنه ریزرف 120 میلیارده ډالر دی. افغانستان په دغه ضعیف حالات کې تاسو ګورئ دا پیسې کنټرول کړي ده، د هفتې 10 میلیونه ډالر وباسي، مارکیټ یې کنټرول کړی دی. آیا ایران ولې ونه کړل چې د 120 میلیارد ډالر نه 1 میلیارد ډالر راوباسي او دا مارکیټ خپل کنټرول کړي تر څو دښمن ته لاره ورنه کړي چې د په مقابل کې ودرېږي؟ دویم کار چې ایران کولی شو چې دا دغه مهار کړي هغه دا و چې حد اقل 1 میلیارد یا 2 میلیارد ډالر قیودات پې لګېدلي تحریمات دي، مګر هم د روسیې نه او د چین نه د طیارو په ذریعه باندې خوراکي مواد سپلای کولی شو، مارکیټ په حساب سبسایډ کولی شو چې هلته مارکیټ کې دغه پوره کړي. د خلکو عرضه او تقاضا مسله کله چې د منځه لاړ شي، بهانه د منځه تلله په هغه مقدار سره چې خلک اوس راوتي دي نه راوتل. فرضاً د امریکا او د اسرائیل خوښه وه چې دومره خلک راوځي، که چېرته د خلکو ضرورت تاسو رافع کړی وی، اوس چې که 10 کسه راوتي نو هغې وخت کې به 3 راوتي وو، د 3 کنټرول به ډېر اسانه و نسبت د 10 نه. اوس د دغه 10 کسان چې راوتي دي دا ورځ په ورځ په زیاتېدو دي. بنان ایران خبر وو بالکل اطلاع درلودله چې ځکه چې ایرانیانو شروع وکړله صرف په استخباراتي او امنیتي ساحه کې شروع وکړه، ډېر کسان یې ونیول، ډېر یې بندي کړل، ډېر یې اعدام هم کړل. اوس یې په دغه ظرف د 14 ورځو کې تر اوسه چې پرون کومه احصایه دوی ورکړله 2154 کسه دوی نیولي دي، پرون پورې دا کړي دي او په حدود د 50 کسانو پورې وژل شوي دي په دې کې، او 4 کسه دي خپل نظامیان هم د ایران په دې کې وژل شوي دي. فاطمه صاحب محترم، موضوع د ایران د کنټرول نه څومره وتې ده؟ ایران کولی شي دا وضعیت کنټرول کړي، دغه حالات کنټرول کړي؟ د ایران امنیتي ادارې، د دوی استخباراتي ادارې، د دوی هغه په ټوله کې دولتي مدیریت کولی شي چې دغه حالت کنټرول کړي او د دغومره یو لوی لوبې سره چې تاسې تشریح کړه چې په څومره هیوادونه په دې کې لاس لري، که اسرائیل دی، که پاکستان دی، که امریکا ده،
او بیا په دنیا کې هم چې ګورو دغسې لوبې را شروع دي او دغه لوبې به نن نه پلان شوي دا به د همدغه 14 ورځو مخکې خبره نه وي ممکن د ایران موضوع د وینزویلا غوندې د ډېر وړاندې نه پې کار شوی وي ایران کولی شي چې دغه وضعیتونه را کنټرول کړي کاره خبره ده ما تاسو ویل چې دا 14 ورځې د پروګرام چې دی دا اوس نه دی تېر شپږ میاشتې پې کار شوی دی اوس دا عملي شوی دی شپږ میاشتې دا تېر شپږو میاشتو دننه ایران کې پیسه توزیع شوې ده اسلحه توزیع شوې ده افراد دغه شوي دي د حتی د موساد ادعا لري چې د دې خپل موساد غړي عملا په دننه تهران کې کار کوي او الته پیسه په دماغ زینه خپل خلکو ته قومنده او پیسې او دا توزیع کوي تر دې هغه د حده پورې اسرائیل بالکل بربنډه ادعا لري خبره دا ده چې ایران تاسو ولې څنګه کولی شي دا کنټرول کړي هر ورځ چې د دوی نه د لاسه ځي د دوی حالت وخیم کیږي خراب کیږي څومره چې زر دی کنټرول کولی شي مخکې تاسو ویلې کنټرول دی هغه ضرورتونه چې د خلکو دي باید دفعتن دوی رفع کړي دوی دفعتن باید لاس په دغه شي د خپل دغه جیب ته لږ لاس واچي یو څه پیسې راوباسي ځکه امریکا په ډالرو باندې اوضاع خرابه کړې ده فرض وکړئ چې په دغه تېرو 14 ورځو کې امریکا $1 میلیارډ لګولي آیا ایران لپاره دغه به ارزښت نه لري چې د 120 میلیارډو نه حد اقل یو 15 میلیارډ په دغه وخت کې راوباسي خپل مملکت او خپل نظام بچ کړي دا په دې نه ارزي او چې څومره دی زیاته پیسې ولګي خوراکي مواد عرضه کی د برق او د دې مخه ونیسي د اوبو سپلای لپاره لاري وګوري نو په اماغه مره به دا اور کم شي او دی به او شي کوله کنټرول کی بل خبر دا ده چې د ایران دغه اسلامي جمهوریت چې د 1990 نه را پدې خو دلته مسله دی دا اته اورګانونه دي چې دا نظام جوړ کړی دی او دا کنټرولوي سلور پکې نظامی دي سلور پکې ملکی دي دا سلور نظامی او سلور ملکی دغه سره لاس یو دی دا ساختار جوړ شوی دی او دا نظام مخکې دي چې د پر راس کې یو روحاني مشر دی چې خامنه ای نومیږي او هغه ځان ته شورا لري محدوده شورا لري او هغه محدوده شورا په شورای خبرګانو باندې تاثیر لري شورای خبرګان په شورای عالی باندې تاثیر لري شورای خبرګان په کابینه باندې تاثیر لري کابینه کې هم د رئیس جمهور بر علاوه د خامنه ای استازي پکې موجود دي چې وخت په وخت ورته خبر ورکړي په نظامی اداراتو کې و بحري قوای ده استخباراتي دي یعنی امنیتي دغه ده د دفاع هوایی ده او دفاع نظامی ده دا سلور قوا د نظامی دي په سلور نور قواو کې شورای خبرګان ده شورای عالی ده د تصنیم میډیا ده چې دا د دوی هغه لویه میډیا ده چې د دې په ذریعه باندې دوی دغه ټول مملکت میډیا او دا کنټرولوي او دا مستقیما د دوی سره په دې تر کنټرول لاندې ده او همدارنګه د دې هغه د ارتباط د دغه پرمنځ د عوامو او د سپای پاسداران دي ځکه چې په نظامی کې بر علاوه دغه قوونه لوی قوه چې په نظامی اردو کې ده چې دا نظام پاغي استوار دی هغه سپای پاسداران دي یا سپای انقلاب هم ورته وایي دا وایي چې ورته سپای انقلاب ویل او سپای پاسداران دي یا فرزند حزب الله ډله چورته ویل کیږي دا هغه ډله ده چې د خلکو او د نظام ترمنځ ام نظامی او استخباراتي کار کوي نو فلحال نظام د دې سلور خوونه دومره قوت کې نه دی دغه سلور نظامی دغه چې دی مسله دی په لاس کې ده دی باید ځکه چې د نظام اصلا دوی کنټرولوي نو د دې په لاس کې اته یو شی ټکی تاسو نه وای دا زه وایم ممکن چې نظام سقوط نه کوي ممکن چې اسرائیل او ایران کامیاب نشي خو یو پیش بینی زه تاسو د چینل نه دغه نه اول ځل لپاره زه کوم زه فکر کوم چې ممکن ایران خلک دی نتیجې ته ورسیږي چې خلک کنټرول کېدل مشکله دی او د نړۍ ګواښ هم زیات دی اروپا او امریکا خپې اړمې کړي اسرائیل ممکن چې خامنه ای دوی لري کې په خپل نظامی حکومت اعلان شي په ایران کې کنټرول اردو په مطلق خپل پلاس کې ونیسي یو انقلابي اسلامي کابینه جوړه کی او تغییر د شکل د نظام ورکی او په دې رقم سره اعلان وکړي چې موږ خپل امریکا او دې سره کینو خبرو ته اړیکې جوړو او ایران په دې رقم بچ کړي دا زما یو نوې تصور دی لکه څنګه شپږ میاشتې بعضې خبرې مې کولې اوس د نن نه دغه یو نوې تیوري زما په ذهن کې دا دغه د ماته داسې ښکاري صحنه
چې د دوی د لارې د ګریز او د حل لپاره ممکن دوی دې شي ته لاس واچي. په آخري دقیقه کې چې وګوري نظام سقوط کوي، ممکن دوی اعلان وکړي چې خامنه ای یا لرې شي یا ووژل شي یا چا په برید وکړي، په یو رقم سره لري کی او یو دغه په حساب نظامی حکومت اعلان شي، او دا نظامی حکومت اعلان وکړي چې منګه حاضر یو د امریکا سره خبرو ته کینو، او نو یو مانور وکړي ترڅو دا نظام بچ کی او د راتګ د رضای پهلوي مخنیوي وکړي، ځکه چې رضای پهلوي راتګ مستقیما د اسرائیل حاکمیت دی، او کله چې د اسرائیل حاکمیت دلته وشو نو نور سیمه کې بیا نور اسلامي نظام او حکومت نه پاتې کیږي، کاغه افغانستان یو که پاکستان ټول لمنځه ځي او مطلقاً د اسرائیل حاکمیت جوړیږي. نو د دې لپاره چې مخه د اسرائیل نیولې وسی، مخه د امریکای د مطلق حاکمیت نیولې وسی، کې دې شي د خپل دننه یو د بدلون ته تن ورکی او هغه بدلون د راولي. نو دننه هم خبرې د دې جدي روانې دي، ځکه دوی د فشار لاندې دي. زما په نظر هم دغه دوه اقداماتو کې یا دا دی چې دوی به د خلکو ضرورتونه رفع کوي او مخه به په نظامی شکل کې نیسي، او یا دا دی چې نظامی حکومت به اعلانوي. په دې سره محترم د افغانستان او سیمې باندې په ایران کې د بدلونونو اغیزې څه دي؟ کوم څه لنډې دغه اغیزې ووایي چې کومې اغیزې دي، مثلا په افغانستان باندې اغیزې څه دي، په نورو سیمو باندې؟ ګورې موږ تاسو باندې اغیزه مستقیمه ده، ډیره لویه ده. که ایران خرابېږي د افغانستان حالات د نورو ملکونو نه زیات خرابېږي. اول دلیل موږ فعلا د پاکستان سره په جنگ کې استو، او زمونږ کوم اتکا چې په پاکستان باندې وو، زمونږ خوراکي توکي ضرورتونه، زمونږ ترانزیت ارڅ پاکستان نه کېدل، موږ هغه بند کړل، او الحمدلله په موافقانه بند کړی دي، او پاغي کې کامیاب یو او پاکستان لاندې شوی دی. په دې بابت نه خوشاله یو. ولې په دې کې موږ کامیاب یو؟ علت دا دی چې زمونږ کم ضرورتونه د ایران نه مرفوع کیږي، او ډېر یو 60% د منځنۍ اسیا نه 80% د ایران نه مرفوع کیږي. په مجرد چې ایران د خوراکي موادو سره قلت سره مخ کیږي، په مجرد چې ایران کې نظام بدلون راځي، الته حالات خرابېږي، دغه مستقیما اغیزه په افغانستان کېږي، خوراکي مواد ته نه رارسیږي، امنیتي اغیزه در باندې کوي، مهاجرتونه شروع کیږي، ستا خپل مهاجر خو براتختی بیرته راځي، ایرانیان به ممکن چې دی غاړه راشي، هغه خلک چې د تیر 40 کاله په نظام کې او د نظام مدافعینو هغه به صحنې نه تختی. لویه لاره ورته کوم ځای ده؟ دا ځکه عراق ته تللی نشي، عراق کې امریکا او اسرائیل حاکم دي، سوریې ته تللی نشي، امریکا او اسرائیل دي، بل لاره نه لري، یوازینی لار ورته افغانستان پاتې کیږي. دغه بوج چې افغانستان ته راځي، چې افغانستان خپل د خلکو د خوراک او دی ته بسنه نشي کوله. د ایران که فرضاً 1 میلیون انسانان راشي، ایا تاسو خپل ګوري چې څومره لوی اغیزه په موتا باندې لري؟ بل خبره ده چې سیاسي لحاظ نه کوم ارتباطات چې د ایران سره جوړ شوی ده په سیمه کې د پاکستان باندې ډیر منفي اغیزه کړې، د افغانستان لپاره مثبت اغیز لري، او ایران یو आवाज لري چې د فعلی نظام نه په سیمه کې دفاع کوي، خبره کوي. دا आवाज لمنځه ځي، دغه دفاع لمنځه ځي، پاکستان خوشحاليږي، د پاکستان لاس برکیږي، د ایران لاس لنډیږي، د افغانستان په حساب هغه کوم یو تکیهګاه چې شاته لري هغه لمنځه ځي، او د پاکستان لاس لویږي. پاکستان هغه لوبه چې تر اوسه نشي کولای هغه لوبه در باندې شروع کوي. دا د لوی اغیزه ده. فاطمه صاحب، ایران په سیمه کې په عربي هیوادونو کې د امریکا د ګټو لپاره د نړیوال نوي نظم لپاره څومره خنډ و، او دلته څومره د دینه تشویش و چې د نړۍ یعنی په نړیوال نظم کې یا په نوو امپراتوریو کې یا د دنیا په څو بودی کېدو کې امریکا دلته خپل تاثیرات غوښتل. ایران څومره د دې ظرفیت لرلو چې دا مخه ونیسي یا په دغه سیمه کې د بدلون مخه نیولای شو؟ ګورې دا جنگ چې شروع شوی د همدې لپاره چې د ایران ظرفیت ډیر لوی شوی او وسیع شوی. تاسو ته معلومه ده چې تنها په لبنان کې په میلیارډونو ډالر سرمایه گذاري کوله. دغه اوس تازه چې د حزب الله د مشر نعیم سره خبره شوې ده، د آینده کال لپاره ایران نه $1 میلیارډ غوښتي دي، او ایران ورته د $1 میلیارډ در کوم، یعنی حزب الله ته. همدارنګه حوثیانو ته د دوی سرمایه گذاري، راکټونه، میزایلونه، کومکونه. همدارنګه په سوریه کې د دوی مرستې په برابر. اوس په سوریه کې دوباره چې د جنگونه شروع شوي دي، دا داسې نه ده چې ایران دنه غافله ده او بې خبره دی، د کې ایران بالکل لاس دی. ایران خواني ډالې بیرته دغه کړي دي، هغه ته مرسته. نو ایران په سیمه کې د امریکای لپاره او د اسرائیل لپاره
لپاره لوی سردرد و په سوریه کې، په عراق کې، په لبنان کې، په بیروت کې، همدارنګه په یمن کې مسله د عربي نړۍ لپاره و، د عربستان سعودي لپاره، د امارات متحده لپاره، د عمان لپاره، د بحرین لپاره و، د کویت او د دې سیمې لپاره و. نو لپاره د ایران په حساب لاسونه اوږده شوي وو. په افغانستان کې هم اغیزه ډیره زیاته وه. د امریکا د دې بابت نه دغه تشویش کوي. تاسو ته معلومه ده چې هغه څلور ممالکو کې چې د روسیې د امریکا د اشغال په وخت کې د امریکا په مقابل کې همکاري کوله مالی او نور، هغه یو دغه نه ایران دی چې د طالبانو سره پس له 2011 نه مالی، نظامی او هر نوع کومک کړی دی. نو د امریکا په دې پوهه و چې د ایران لاس لوس شوی دی. بل دا دی چې امریکا او اسرائیل ته دا معلومه نه و چې ایران په طول دغه 10 کلونو کې خفیه طور باندې دومره لوی ساینسي پیشرفت کړو چې هغه دوی ته معلوم نه و. دی غافلګیرانه په ایران باندې برید وکړ او دا فکر کوي چې ایران به خلک تینه په تنګ دي، نظام پوشالي نظام دی، د اخوندانو دی. دا به کله چې دوی خپل اسلحې راویستلې او یو نه ورځ نه تر بله مختلف میزایلونه استعمال کړل، نن دوی ته معلوم شو چې ایران یو 50 نوع میزایل لري، هم شارت رنج، میډیم رنج او لانګ رنج، یعنی دوربرد و درمیان برد و دوربرد دی بالستریک میزایلونه لري. بل خصوص د جون د 2015 نه را پدې خو نوی میزایلونه داسې جوړ کړل چې هغه په خوا نه درلودل. فرزنده کم یو چې د 12.5 کیلومتري واټن والای جوړ ک، دا مستقیما نیویارک وهي. نو د دل لپاره د لاس نورم وسی شو. تاسو وکتل چې د خپل اسلحه پوره کړل، خپل ګودامونه ډک کړل، تیاری جدید د روسیې، چین او دغه تر لاسه کړل، رادارونه خپل تازه نوي کړل، او همدارنګه سټلایټ په نامه د هدهد او کوثر او پایا کدی ولېګل چې دا د پیدا د هغه جنگ چې کوم دی ماته خوړلې و او د دغه کړو فریز کړو دغه نظام وېسته. نو ایران د مسیمې لپاره لوی خطر باندې مبادل شوی، هم اقتصادي لحاظ نه، هم نظامی لحاظ نه. د دوی د هغه د مخنیوي لپاره د اقدامات وکړل که عادي اقل ایران سقوط ونکړي، دومره به کمزوري کی چې ایران نور دغه توانایي ونه لري چې سوریه او عراق او لبنان او دې ځینو کې ګوتې وي خپل په محدوده کې به را محدود شي. یعنی فاطمي صاحب کلند وایي چې د بیرونی لحاظ یا په ایران باندې د بیرونی برید له هغه نه ایران ته تهدید نه، یا د ایران د ماتېدو ویره نه و، بغیر د دې نه چې د ایران په داخل کې دوی ته دغسې مسایل راپورته کړي. ګورئ دی هغه اول برید وکړه که نظام خرابول غوښتل، په هغه اول برید کې دی کولی شول. کله چې د دې د اول برید وکړئ پوښتنه مو وکړئ. فاطمي صاحب دلته په سیمه کې یو ائتلاف لیدل کیږي چې هغه روسیه د چین د سیمې نور هیوادونه دي چې د ایران سره د هغه پالیسۍ طرفداران دي چې په سیمه کې د امریکا رسوخ راکم کی، د امریکا هغه استثمار او هغه راکم کی. دغه هیوادونه د ایران سره په دغسې حالاتو کې څومره کومک کولی شي؟ ګورئ کومک خو دی کافي وکړه. همدا اوس S300 S400 Su-35 Su-57 یعنی Su-50 یوریشنیک میزایلونه دافع هوا د روسیې ورکړل، GF-10 تیارې، GLY او همدارنګه 9MQ میزایلونه دا چینایانو ورکړل. دې کې فرق دا دی چې یو د اسلحې کومک دی، یو مستقیما ستا ملاتړ ودرېدل دي. لکه څنګه چې علني امریکا د اسرائیل سره ولاړه ده او د هغې په ملاتړ د هغه سره یو ځای تیاری پرواز کوي، یو ځای میزایل راځي او یرم نه کوي. روسیه او چین په دغه رقم د بربند د ایران ملاتړ ته نه دی ولاړ. نو په دې اساس باندې ملاتړ شته دی، خو هغه ملاتړ چې بربند امریکا مخه ونیسي هغه وجود نه لري. اگر چې پرون رئیس دا خبر راځي چې دغه 13 ساعتو کې د F-16 تیاری د روسانو په فضا د ایران کې په خپل پرواز سره راولي دي او امریکای ته دا دغه کړی دی چې د ایران د فضا نه به په خپل دفاع کوي او دغه خو دا خبر مخکې مونږ کړی دی چې کدی دفاع کړی وای کنه وای. هغه مخکنی پښتنې جواب نیم کاله پات شو، هغه هم دا چې ایران ته د نظامی نقطې نظر نه دوی ماته ونه شو ورکولی، بلکې ماته وخوړله او ډیر خراب شو. اسرائیل نهایت زیات ضربه لیدلې وه په 12 ورځو کې، ځکه خو امریکا خبره وړاندې کړله او اوربند مسئله کړله او جنگ یې ودرو. نو د نظامی نقطې نظر نه دوی ایران نشو وهلی او نشي وهلی.
اوس هم ایران دا توانایي لري چې اسرائیل او امریکا د دفاعي حالت کې ووهي، مګر هغوی کومه حمله چې دننه نه کړې ده، ایران د دغه توانایي لا تر اوسه نه ده. که دغه مهار نه که ایران نظام سقوط خواته ځي، او که دی مهار که نو بیا د بیرون نه امریکا او اسرائیل پې نشي راتللی. فاطمه صاحب دلته په دغه نوو مسایلو کې که هغه د وینزویلا موضوع ده، که هغه د اوکراین موضوع ده، که د ایران د مظاهرو موضوع ده، امریکا ډیر په زغرده وایي که ایران په خپلو مظاهره کوونکو باندې بریدونه وکړي نو موږ به میدان ته راشو. همدارنګه د اوکراین په موضوع کې په براله باندې هغوی همکاریانې کوي، د ناټو غړي هیوادونه همکاري کوي، او هغه هم د امریکا سره په د ائتلاف په خاطر باندې د اروپایي هیوادونه ولاړ دي. دلته د نړیوالو خطکشیو او د نړیوال نظم نوې خبرې او یا د څو قطبي کېدو نړۍ خبرې چې په دنیا کې په لوی تحلیلونه روان دي، نو بیا موږ ورته سمې ویلی شو یا ویلی شو چې دغه خبرې سمې دي او پر ځای دي، او په نړۍ کې نور داسې ظرفیتونه را پیدا شوي یا راټوکېدلي دي چې هغوی د امریکا اغیزه په نړۍ کې راکمه کړي. ګورئ، هغه راټوکېدلي دي ځکه خو امریکا دا لیونتوب شروع کړی دی چې هغه اغیزه کمه کړي، او هغه تاثیر لکه اوس هابل ټرمپ ویلي چې چین او روسیه دواړه ما نه یریږي. تاسو د تیرو 3 ورځو کې ګورئ، اوله ورځ 3 ورځې مخکې یوه کښتۍ روسي باندې دی تعرض وکړ، مخې ورته ونیوله، نفر یې پرې ور وخېجول او هغه یې په حساب خپل کنټرول کې کړله. په دویمه ورځ باندې روسانو د چې امریکایانو یو کښتۍ په اتلانتیک کې محاصره کړله او ویې ویل چې تر څو هغه کښتۍ خوشي د ده په مقابل کې پرون نوړمه ورځې امریکا 3 کښتیګانې د روسانو چې د وینزویلا د بندر نه حرکت کړی و، د تعقیب کړلې. یوه کښتۍ د ګرینلینډ او د آیسلینډ ترمنځ دلته انګلیسانو ته یې ویلې چې دا د ونیسه او دا او انګلیسانو اعلان وکړ چې د امریکایانو په خواهش باندې او د هغوی په تقاضا موږ هوایي او بحري قوه خپله ولېږله، او دا کښتۍ موږ یعنې دلته د انګلستان نظامی ائتلاف د امریکا سره په مقابل د روسیه کې ښیي. یعنې روسیه د یوز غواړي کله که تاسو د دویم نړیوال جنګ سناریو ته لاړ شئ، هغه وخت لویترین بحري قوت جرمني او دغه انګلستانو، او د دې په منځ کې د بحري جنگ چې شروع شو چې یو د بل کښتیګانې وهلې، محاصره کولې، غرقولې، دویم نړیوال جنگ ته بالکل میدان دغه شو، او جرمني مجبور په دې شو چې د عمل ته لاړ شي. اوس چې موږ تاسو ګورو چې امریکا لګیا ده د روسیانو کښتیګانې هدف نیسي، ټارګټ کوي او بې دریغه پرې ورځي، نو روسیه که دلته خاموشه پاتې کېږي ناکامي اعلان دی، او دغه قدرت اعلان چې کوي د په حساب هغه اثر و رسوخ د منځه ځي. او که روسیه دلته اقدام کوي چې باید ودرېږي، او په عین مقابل کې باید د امریکې همداسې کښتۍ ونیسي، دغه یې کړي، کنټرول یې کړي، او هغې کښتیګانو نه بعضې کښتیګانې ډایورټ کړي دي، ورته ویلي چې کوم پټرول تا سره دي دغه ویسئ د امریکا په بندرګاهو کې تشه کړئ، یعنې هغه پټرول یې خپل په اختیار کې اخیستي. نو خبره دلته ده چې په سیمه کې حالت کړکېچن دی، نړیوال حالت د بحراني دی، د اشارې د دریم نړیوال جنگ خواته په دې ځي چې امریکا غواړي چې داسې یو ګواښ ښکاره کړي چې زه پخوا م یا کتا ځم اوس هم یم او څوک زما مقابل کې نشته. سره دې چې پرون چینایانو واضح یو اعلان وکړ او اخطار یې ورکړ، امریکا ته ویلي چې داسې اسلحه لرمه چې در باندې استعمال کړم چې هغه شاید ستا په تصور کې هم نه وسی، تصور نه دی بیرون وسی، او هغه کوم اسلحه چې د لیزري چې چینایانو ویلې وه چې موږ یې لرو او امریکایان یې نه لري، پرون دوی دا خبر وکړه چې هغه اسلحه چې ده هغه د لیزري اسلحې نه هم پرمختللې ده او تر اوسه موږ هغه نه ده رونمایي کړې. نو د امریکا به نه په فضا کې راکټ کار کوي، نه به طیاره کار کوي، هر څه به د منځه ځي. او یو بل نوع میزایل یادونه پرون چینایانو وکړله چې دا میزایل په هوا کې فریکونسي خوشي کوي، او د مخالف قطب نه طیاره راځي، میزایل راځي، هر څه راځي، هغه په فضا کې جمع کوي، له منځه وړي، فریز کوي. ویل چې دا اسلحه هم جوړه شوې ده، او امریکا د خپل د ګلم نخبه ډیره زیاته نه غځي، او موږ د دې ته نه مجبوري چې موږ صحنې ته راشو. او یعنی د اخطار د دریم نړیوال جنگ اخطار دی. که چېرته امریکا او روسیه او چین سره به جنگ کې نښکلي، خود به خود واړه ملکونه تقسیمیږي او بلاکونه جوړیږي. فرضاً اولین یو علایمې دا دي چې تاسو وکړه چې د اروپا نه انګلیس په ښکاره توګه د امریکا سره ملاتړ کوي، هغه ورته قومنده کوي چې ته لاړ شې دغه روسي کښتۍ ونیسه، او دا فل فورزي هغه کښتۍ
نیسی او خپل هوایي او بحري قوا پې کوزي. اگر چې روسانو پرون اعلان وکړ پوتین چې د دغه کشتیګانو چې امریکایانو او انګلیسانو نیولې د دې د نجات لپاره د تحت البحري او خپل جنگي کشتیګانې استولې تر څو دې مخه ونیسي. غغلی فاطمه صاحب، زه د موضوع یو بل اړخ ته ځم، هغې کې ستاسو لنډ معلومات غواړم، بیا بیرته د وینزویلا په موضوع باندې پوښتنې لرم. آیا ویلی شو چې په نړۍ کې د ډلو ټپلو رامنځته کولو، د وسلوالو ګروپونو د جوړولو جګړه او همدارنګه په یو نوم او په بل نوم په هیوادونو کې د ناامنه کولو جګړه دا پای ته رسېدلې ده او وخت راغلی دی چې لوی قوتونه بیا مستقیمې جګړې پیل کړي او بیرته نړۍ د جګړو د شکل 100 کاله وړاندې یا شپږ لسیزې وړاندې شکلونو ته ورشي او هیوادونه په هیوادونو باندې مستقیم بریدونه وکړي. اوس نشي کولی چې دوی یوه وسلواله ډله په خپل کنټرول کې تر اخره پورې وساتي، ځکه که چېرته اوس وسلوالې ډلې رامنځته کېږي، هغه د یو هیواد په ځای باندې د څو هیوادونو ملاتړ ترلاسه کوي، هغه د یو هیواد د کنټرول نه وځي. دغه جګړه څه تحلیل پې تاسو کوئ چې دغه جګړه په نړۍ کې د منځه تللې نه ده نوره؟ نه، دا تللې نه ده، په خپل اوج کې ده، همدا اوس په نهایت اوج کې ده او دغه هغه نقطه کې موږ تاسو قرار لرو ولاړ یو چې دغه د وینزویلا او د ایران موضوعات دوه داسې موضوعات دي چې دغه کم ټکي ته تاسو اشاره وکړه، یا تخت یا تابوت، یا دې غاړه کېږي یا غاړه کېږي. د وینزویلا موضوع او د ایران موضوع که چېرته دې کې د اسرائیل او د امریکا لاسبری وشو، نو تاسو دا ویم چې 10 کالو لپاره نور چین او روسیه په شا تنبول کېږي او د ایران د امریکا هژموني چې د طاقت چې دی دا نور هم حاکمه کېږي او د نړۍ او سیمه کې د بلاکونه د منځه ځي. فعلا تاسو ګورئ په سیمه کې د ایران او د روسیې او د چین د دې یو بلاک شکل غوندې دلته موجود دی. کله چې د ایران ووهل شو دا بلاک ماتیږي، دغه کمربند ماتیږي. په سیمه کې افغانستان خپل اثر او رسوخ له لاسه ورکوي. په افغانستان کې د نظام بدلون مسله کاملا منځته راځي، ځکه اسرائیل بیا واګی لاس کې نیسي. او تاسو معلومه ده چې اسرائیل په اکثره خبرو کې کوم شی چې هغه غواړي هغه کوي، د امریکا خبرو ته غوږ نه ږدي. او اکثرا کله چې اسرائیل یو کار کوي، امریکا مجبوریږي چې هغه موضوع تعقیب کړي یا تایید کړي، ځکه پرېښودی یې نشي. او تاسو معلومه ده چې نتنیاهو کلیپ موجود دی چې ښکاره ویلي چې د ایران د وهلو نه پس پاکستان دی، اندونیزیا ده او مالیزیا ده، دا درې مملکتونه، یعنی د بلاکونو ترمنځ د فاصلو پر لنډولو باندې جدي هڅه روانه ده. په لنډ وخت کې باید دا کار وکړي امریکا، تر څو پورې لکه څنګه چې تاسو وویل چې هغه راټوکېدلي قوتونه قدرتونه لکه ایران دوی لمنځه ویسي یا دوی تضعیف کی او ځان ته یو لسیزه بله موقع ورکړي. دغه فاصلې راکمول یو هدف دی. فاصلې کمول نه دي، بلکې فاصلې له منځه وړل دي او بلاکونه له منځه وړل دي. کله چې تاسو بلاک مات کړئ او تاسو په منطقه حاکم شئ، هغه نظام چې دغه د بلاک په اساس باندې یو ارتباط جوړ شوی، هغه کمربند ماتیږي، هغه محدوده کېږي تر څو د بله آمادګي چې نیسي. دا داسې نه ده چې کله دغه کمربند د ایران او د روسیې او د چین ماتیږي نو دوی سبا بیرته وشي کولی اقدام وکړي. نه، دا بیا دوی وخت ته ضرورت لري چې دوی نوي اقدامات لپاره وخت لري چې پیدا کړي. دې کمربند کې تنها دا مملکت نه دی، تاسو معلومه ده کوریای شمالي په دې کې ده. کله دا کمربند ماتیږي، د امریکا دویم بل ټارګټ به چې برید به کوي د چین او د هغې ترڅنګ، او هلته به ورسره چین جاپان همکاري کوي، هغه کوریای شمالي ده. په کوریای شمالي باندې به بیا دا ګواښ کوي، هلته به بیا د چین امتحان اخلي. په تایوان باندې به ګواښ کوي، هلته به د چین امتحان اخلي. نو دلته ځکه دا تسلسل د منځه ځي، بلاک له منځه ځي، امریکا راوچته کېږي. او که دلته روسیه او چینایان د ایران واقعا ملاتړ وکړي او میدان کې دومره کې چې دا نظام بچ کړي، کوم شی چې دوی په وینزویلا کې ونه کړ، په ښکاره لوی لاس وینزویلا د لاسه ورکړله، موقع ورته وه، چانس یې درلوده، دوی کولی شو، چین هم کولی شو، روسیې هم، مادورو په ښکاره د دوی نه کومک وغوښته. دوی کولی شو چې هلته خپل کښتۍ وړی وی، میزایلونه یې ودرولی وی، او میزایلونه چې ودرولی وی بیا امریکې دغه برید نه کوه، ځکه چې د روسیې او د چین میزایلونه هلته موجود دی په وینزویلا کې، امریکا دا برید نه کوه. دوی دا خلا هلته پرېښودله، امریکا ډاډه شو، پې ورغی او وینزویلا کې موضوع خرابه کړله.
همدارنګه په سوریه کې دوی ملاتړ د بشار الاسد نه ونه ک بشار الاسد په میدان پرې خو هغه مجبور په تیښته شو کله چې دا میدان خالی شو سوریه عراق او لبنان او دغه د امریکای او د اسرائیل لاس ته ولوېدل نو خبره ده چې تاسو ملاتړ نه کوئ او هغه در باندې بېدریغه راځي هغه تا وهي کله چې تا وهي ته په شا تمبول کېږي ته ورور اوس ګورئ په یوکراین کې لا جنگ ختم نه دی د یوکراین جګړه داسې یو مقطع کې ده چې روسیه د همدغه یوکراین د وجې نه وینزویلا ته ونه شو تللی هملته مصروفه ده هملته بوخته شوې ده بلې یعنی روسان همغلته مصروف شوي دي همغلته بوخت شوي دي او د همغې له وجې نه ګوره سوریه کې اقدام ونه کړه او د همغې د وجې نه ممکن ده چې حتی ایران د لاسه ورکړي او دا اوس دغه د نننۍ تازه خبر دا دی چې تازه پوټین دا حکم کړی دی چې د نظامی دغه مانور سیستم په طرف د جنوب دی دغه چې د یوکراین د نوې کړی دی یعنی دینه د اشاره رسیږي چې ممکن د پوټین پروګرام دی چې هغه خو ونزویلا باندې ته ګواخو کدلته په ایران باندې کړي راځي یوکراین کاملا ټول ونیسه کم کار چې باید روسي په اول کار کې کړی وای دومره موضوع باید څلور کارلو ته نه وای پریخه مګر دا خطا دوی نظامی وکړله جنگ پرولانګ وګودک او نن د یو حالت کې چې خپل پتینه په خیمانه دي اوس دا کار غواړي چې وکړي چې د یوکراین کاملا قبضه کړي چې دوی بیکاره شي نور نړۍ ته ځکه چې ابل ورځ دی دغه وکړي چې تنا فرزند یوکراین شپږ سوه اته شپېته تیاري دی غورځولې 300 هلیکوپټر ورته غورځولې دي 100 نور میزایلونه دی ورته کړي دي تاسو باندې تاسو فکر وکړئ چې د یوکراین هم دومره د منځه تللی د روسیې څومره به د منځه تللی د روسیې په هکله چې د یوکراین کومه وسایه یې ورکړله هغه زموږ ستاسو د تصور نه موچته وه هغه خو دی اته دا ویل چې 1 میلیون عسکر او دی روسي دغه کړي کوم چې قابل د قبول نه دی نو په دې اساس باندې دا په روسي باندې مستقیما اغیزه لري فاطمه صاحب امریکا تازه خبرم نه ده د وخت نه شروع خو اوس ډیره توده شوې ده چې له کابو 200 نړیوالو سازمانونو نه چې په هغې کې ملګري ملتونه هم دي د دې نه دا د وتلو او یا د دې نه شاته کېدلو دغه خبره څنګه تحلیل کوي آیا امریکا د وینزویلا په څیر باندې په نورو هیوادونو په نورو سرغړاونو باندې هغه چې نړیوال سازمانونه د هغې خلاف دي یا ملګري ملتونه د هغې خلاف دي یا د ملګرو ملتونو د منشور خلاف دي هغه کارونه دغسې خلاف کړنو ته اراده لري یا په لنډ وخت کې غواړي چې ویې کړي د دې دپاره د دې سازمانونو نه شاته کېږي که واقعا هغه څه خبره چې دوی خپل ملت له وړاندې کوي چې دا د امریکا دپاره اقتصادي زوړ دی کوم اړخ صحیح دی که دغه موضوع تحلیل کوي چې ولې امریکا غواړي د هغه سازمانونو چې ډېر د دوی په ملاتړ باندې رامنځته شوي دي ډېر د دوی په غوښتنو باندې رامنځته شوي دي یا دوی د هغې په سپورټ کې او د هغوی سازمانونو په ساتلو کې تر ټولو هیوادونو ډېره مرسته کړې ده اوس د دې نه شاته کېږي دوه عوامل لري یو عامل سیاسي دی یو اقتصادي دی اقتصادي دا دی چې د دې ډېرو پروژو تمویلول امریکا کول ډونالد ټرمپ وایي چې نور دغه تمویلول نه کوو دغه پیسې زمونږ ځي افریقا ته ځي اسیا ته ځي او دغه خلک بیرته زموږ په مقابل کې ودرېږي او موږ ته ظالم او جابر وایي نو ولې پې پیسې ولګو دویمه خبر دا چې په دې سازمانونو کې چې نړیوال سازمانونه د مختلف ملکونو نه خلک راغلي دي هغه رقم چې امریکا ته نه تقاضا لري چې دوی تر شا ودرېږي نه ودرېږي او هغې خپل د هغه تګلارې په اساس مجبوره دي چې اسلامي نړیوالو قوانینو رڼا کې باید هغه اعمال چې امریکا کوي هغه باید تطبیق کړي لکه تاسو وکړه د شورای امنیت ناسته چې وشوله هغې خو نه شو ویلی چې وینزویلا باندې د عمل شوی دی دا درست عمل شوی خو ښکاره خبر ده دوی دا تطبیق کړی ویلي چې دا تخلف د نړیوالو قوانینو نه دی نړیوال قوانین خپاړول شوی ده یو نظام کې په هغې یرغل شوی دی د هغې رئیس جمهور په حساب اختطاف شوی دی کډنپ شوی دی راوستل شوی دی نو د داس کله چې د داسې عمل سره امریکا مخ کیږي بیا نو خپه د سازمانونو وباسي کله چې وایي چې زه په دې سازمان کې نه یم نو د دې هغه په حساب احکام او نظریاتو دا په ما اغیزه نه لري ځکه زه اوس ونه یم زه د پروا نه لرم دا یو ځل بیا موږ تاسو هغه سیناریو را مخکې کوي لکه د مخکې د دویم نړیوال جنگ نه مخکې کله چې د شورای امنیت کې و دایمي وضع په هغې وخت کې و جرمني او ایټالیا او جاپان لوی غټې وضع یعنی جرمني هغې وخت کې داسې حیثیت درلوده لکه اوس چې امریکا یې لري ایټالیا داسې حیثیت درلوده لکه روسیې چې لري جاپان داسې حیثیت درلوده لکه چین چې لري په شورای امنیت کې اوس 15 د هغې وخت کې وو په هغې وخت کې چین پکې نه و
کله چې هغه د نړیوال قوانینو نه سرغړونه وکړه، اول جاپان ووته د شورای امنیت د جامع ملل نه، بیا ورپسې جرمني ووته، بیا ورپسې ایټالیا ووتله، خود به خود شورای امنیت د هغې تضعیفه شوله، ملګرو ملتونو خپل حیثیت د لاسه ورکړه، دریم نړیوال جنګ خواته دنیا ورننوتله. اوس هم سیناریو همداسې ښکاري که امریکا د دې ادارو نه وځي، ورو ورو د اداره تضعیفه کېږي، ناکامۍ سره مخ کېږي، دنیا د دې نه ناامیده کېږي، د دې نه پس به بل مملکت، ورو ورو مملکتونه به پرې وځي، جامع ملل به داسې یو خالي او پوشالي او جالي یو شی ته پاتې کېږي، مجبوره کېږي چې دا کلاپس شي او د نوي نړیوال نیو آرډر لپاره، د نوي سیستم لپاره مجبور دی چې دوی دوباره یا یو داسې یو جنګ وشي چې بیرته نوی نظام جوړ شي، یا دا د مخکې د جنګ نه دی د یو بل سازمان. او د دې ته په 23 د سپټمبر کال 2023 ګوتیروش په خپله اشاره وکړله چې دغه فعلا ساختمان زمونږ چې دی دا کوم ډیزاین چې زمونږ دی منیجمنت دا کاربورد نه دی، دا کارکوونکی نه دی، د ده تغییر ته ضرورت شته دی، د هر لحاظ نه سټرکچر باید جوړ شي، حتی د هغه چارټر چې دی، د هغه مسوده د قانون چې ده چې 80 کاله مخکې جوړه شوې ده، د دغه نننۍ 21 پیړۍ سره سمون نه خوري. دا چارټر باید بدل شي، عضو د شورای امنیت د 15 تن نه باید مبادل شي، 8-9 تنو ته باید لاړ شي، یعنی د افریقا هم باید مملکت پکې واخیستل شي، د آسیا هم او د اروپا هم چې جرمني آماده دی ورته لاړ شي، او د افریقا نه ساوت افریقا ده، د آسیا نه هندوستان دی، د هغه ملکونه دي چې تمایل لري چې باید راشي، یا فرضاً د اسلامي نړۍ نه باید یو غړی، یعنی 4 غړي حد اقل باید نور اضافه شي چې دغه شورای امنیت 9 تنو ته لاړ شي، او سټرکچر هم بدل شي، قوانین بدل شي، او یو توازن رامنځته شي. یو په نامه د حقوق بشر ګوره حملې کېږي. اوس د حقوق بشر نامه لاندې چې دلته حقوق بشر پایمال شوی دی، زه د آرټیکل 51 لاندې زه حمله کوم. نو خبره دلته ده چې در حال چې همدغه آرټیکل 51 چې د استعمالي برخلاف د آرټیکل 2.4 یعنی ماده 2 چپټر 4 لاندې چې الته دا ویل کېږي چې دا د ملګرو ملتونو د خلکو د حکومتونو په حساب هغه موجودیت، عضویت، د هغې غړیتوب د ده به سلامتي به ساتي، یو مملکت به په بل مملکت باندې نظامي او هوایي او زمیني دا یرغل به نه کوي، د بل نظام د پرځولو کوشش به نه کوي. دا په دې ماده کې راغلی دي، او ښکاره دغه اعمال چې په امریکا کوي دا تخلف د دغه مادې او د دغه قانون د ملګرو ملتونو دی. په دې اساس باندې دنیا د نوي سټرکچر ته ضرورت لري، او دا په دغه جنګونو په نهایت کې که چېرته امریکا کامیابیږي یا ناکامیږي، دا بدلون راتلونکی دی. فاطمي صاحب، وخت هم راکم دی، 2 پوښتنې دي. یو د عربي هیوادونو په اړه باندې، په عربي هیوادونو کې د نورو کړکېچونو څرک شته دی، لیدل کېږي، خپل د داخلي اختلافاتونه، او که نه امریکا هغلته چې څه غوښتل هغلته خپله پروګرامونه سرته رسولي دي، هلته هم د هرج مرج او د کړکېچونو نوي څرکونه د اسرائیل او د فلسطین د موضوع نه او د یمن نه بغیر نور شته؟ ګورئ، دا تصور هېڅکله ونه کوي چې عربي نړۍ چې د امریکا او د اسرائیل غلامان دي او هر خبره مني، پیسه ورته ورکوي، تیل ورته مفت ورکوي، هر څه کوي، مګر امریکا او اسرائیل په دې مطمئنه دي؟ آیا دوی په دې خوشحاله دي؟ په هغه ورځ باندې اسرائیل او امریکا مطمئنه کېږي چې دا خاورې کاملا د هغې د اشغال لاندې راشي او د دې تر حاکمیت لاندې راشي. اوس فعلا د پیسو او د پټرول لپاره ورسره لوبې کوي او شی یې نه ترلاسه کوي. کړکۍ چې هلته موجود دی، تاسو ګورئ په د یمن کې د حوثیانو موضوع هلته موجوده ده، د غزې موضوع حل نه ده لا تر اوسه پورې. په سوریه کې جنگ دوباره شروع شوی دی، دغه اوس چې موږ تاسو دغه اوس خبرې کوو، همدا اوس په حلب کې لویه جګړه روانه ده، یرغل دی او ډېر بد حالت دی په سوریه کې. سوریې ته اسرائیل په خپله هر ورځ یرغلونه کوي. په پننسولا د عربي کې هلته تاسو ګورئ چې د یمن کې یو حصه خو د حوثیانو شو، شمالي یمن، د جنوبي یمن کې دوه حرکتونه دي، دواړه اگر چې د امریکې په حمایې لاندې دي، یعنی په نامه د STC چې سدرن ترانزیشنل کونسل دی چې د الزبیدي مشري کوي. دغه کونسل چې دی د دې حمایت امارات متحده کوي. امارات متحده سره په دې کې قطر هم ولاړ دی، عمان هم ولاړ دی، ورسره دغه هم ولاړ دی، کویت هم ولاړ دی. پاکستان لپاره دی چې
امارات متحده د کوم قرارداد چې په هفتار سره د پاکستان 4.6 میلیارډ ډالر وشو، دا د امارات متحده په اشاره شوی دی. دغه 4.6 میلیارډ ډالر چې هفتار کوم اسلحه اخلي، دا پیسې امارات متحده ورکوي. بنان پاکستان مجبور دی که دغه 4.6 میلیارډ ډالر اخلي، دلته د دغې سره ودرېږي، د امارات متحده عربي سره. کله چې دلته ودرېږي، هلته قرارداد لري امنیتي د سعودي سره. سعودي ورته وایي چې ته هلته ولې ودرېدلې؟ 3 میلیارډ ډالر هلته د دې په ریزرف کې پیسې خي، هغه ترې نه غواړي، خپل نور کومکونه پې بندوي او د هغه قرارداد امنیتي په اساس باندې تعزیرات پې باندې لګوي. نو دی که چېرته د سعودي خواته ځي، دلته د امارات ترې نه خفه کېږي. امارات هم 3 میلیارډ ډالر د پاکستان په ریزرف کې پیسې لري. یعنې د دم وایي ښه چې ته هغه اړه ځي، زما پیسې راکړه، دا قرارداد هم درنه اخلم. دلته دا جنګ ولې امریکې دغه کړی لمن ورته وهي؟ لپاره دی چې تاسو ته معلومه ده په تیر دغه 10 کلونو کې امارات متحده عربي، سعودي او دا وړو ممالکو په میلیونونو میلیارډونو نه په ټریلیون ډالر باندې اسلحه اخیستې ده. اوس امریکا غواړي چې دلته یو جنگ په منځ د امارات متحده او د سعودي ونښلي. په دې کې پاکستان هم د هغې قرارداد لاندې چې سعودي سره یې کړی دی چې د هغې د دفاع لپاره باید لاړ شي، او اوس تازه سعودي ترې نه تقاضا هم د 4,000 قواوو کړې ده چې دا دې سیمې ته راوله. که دی هلته دې جنګ کې نښلي، دې کې د امریکا ګټه څه ده؟ یو خو دا ده چې دا مملکتونه تضعیفه کېږي. بله خبره دا ده چې کومه اسلحه یې دې نه په 10 کالو کې اخیستې ده، دا باید استعمال شي، دا باید ختمه شي. کله چې دا اسلحه ختمیږي، د امریکې ته وایي چې نورې تیارې مې پکار دي، نور میزایل مې پکار دي، نور ټانکونه مې پکار دي. نوی مارکیټ امریکې ته جوړیږي. یعنی که 1 ټریلیون اسلحه اخیستې وه، اوس دوی ورته خوشحاله ناست دي. امریکا وایي خطا دا به کله ختمیږي؟ راځه دا اوس په دې جنګ کې ختمه کړه. دا چې په دې جنګ کې ختمه شي، دا به 1 ټریلیون ډالر نور اسلحه دا ملکونه اخلي. نو دا د امریکې دا یو تضعیفول د نظام دی، یو د اعتقاد دوی په امریکې باندې زیاتول دي، بل امریکې ته نوی مارکیټ ورکول دي، او د امریکې لپاره د هغې د اسلحې لپاره د کېږي. او په دې سره کله چې دوی نور هم تضعیفه کېږي، د امریکې هژموني او طاقت په دې سیمه کې نور هم زیاتېږي او دوی خپل حاکمیت دلته زیاتوي. نو دا جنګ چې تاسو ته دلته ښکاري، دا عادي جنګ نه دی. د شاته هم د امریکې د استخباراتو لاس دی. دې غاړه امارات متحده ته په اوږه ټپک ورکوي، هلته سعودي ته ټپک ورکوي، دلته پاکستان راوستی دی، په دې قرارداد کې یو ځای کړی دی، او دوی په دغې اساس باندې دغه سیمه کې په دې کې پاکستان هم چې کله هلته جنګ کې داخل شي، پاکستان هم تضعیفه کېږي. او د دغه تضعیف په نتیجه کې موږ او تاسو دغه ګټه کېږي چې موږ او تاسو کولی شو خپل د لوی افغانستان لویه سیمې جوړولو لپاره دلته خپل هڅې ګړندۍ کړو، تر څو پاکستان دلته مات شي. او که څومره پاکستان په دې جنګونو کې ښکېل کېږي، زموږ په ګټه دی. هلته به هندوستان هم ورته قوت زیاتېږي، دلته به پاکستان دا کېږي، او د پاکستان د افغانستان د خوا نه هم وهل کېږي، او پښتونستان او دا به افغانستان خوا ته راځي. موږ په دغه ټول جنګ کې امید دا دی چې افغانستان لږه صدمه وګوري او ګټه ترې نه زیاته واخلي، په عوض د دې چې خراب شي، لوی افغانستان جوړ شي او افغانستان د ثبات او ارامۍ خواته لاړ شي. فاطمه صاحب، لنډ که دا ووایي چې امریکا دغه ټولو جګړو ته د څومره وخت پورې وکولی شي چې رسیدګي وکړي؟ که په لنډ وخت کې خپلو دغه هدفونو ته ونه رسېږي، په اوږد مهال کې اقتصادي رسیدګي دې ته کولی شي، یا اقتصاد دا تقاضا کوي چې د اوږد وخت دپاره دغه ټول جګړې مختوي سي؟ ګورې، امریکا داسې یو حیولا ده، داسې یو نظام دی چې دغه اوس هم چې دوی دغه خپل جنګونه او دا چې کړي دي، دا د نورو په پیسو باندې کوي، د نورو په اتکا باندې کوي. او تاسو معلومه ده چې کله پیسې ورسره کمیږي، ډونالډ ټرمپ یو سفر چې دغې ته وکړه عربي پننسولا ته، د 10 ټریلیونو ډالرو پشتوانۍ ځان ته جوړه کړله. نو خبره دا ده څه پیسې په خپله چاپوي، هغې نه هم ده کوي. که نه د قرض د لحاظ نه چې وګوره 38 ټریلیونه قرضداره ده، او ټول د جي ډي پي چې ده 20 ټریلیونه ډالره ده. مګر د باوجود هم دوی لګیا دي جنګ ته ادامه ورکوي، او امریکا دا توانایي لري ممکن چې خپل هغه قرضونه چې دي یو ځلې نیست و نابود کړي، د سره چاپ د پیسو او د دغې ممالکو نه د پیسو. اوس خو یې ځان ته بل مارکیټ هم هغه د پیدا کړه، د وینزویلا. پرون یې وینزویلا ته وویلې چې 50 میلیونه برله تیل به ماته راکړي، او دا به زه خرڅوم، بیا به دا زه ګورم چې په تای څنګه. نو خبر دا ده چې امریکا ځان ته د پیسو پیدا کولو لارې چارې ګوري. او زه ګورې تاسو وکتل چې د یوکراین موضوع کې اروپا ته یې ویلې هرې د جګړې پروژې ته د هغې نه مخکې د پیسو لارې چارې د همغه سیمو نه کتل شوي دي. نو
بالکل شوي دي. وروستۍ پوښتنه دا چې د افغانستان ځای په دغه نړیوالو لوبو کې څه دی، څنګه کوم فرصتونه لري، څنګه افغانستان کولی شي چې په دغه لویو لوبو کې خپله جغرافیه وساتي، خپل ځان وساتي او خپل ملت وساتي، خپل خلک وساتي. په دغه لوبو کې زموږ دپاره کوم فرصتونه شته دی چې موږ د افغانستان په خپل حالت کې پاتې شي او څه باید وشي؟ افغانستان موضوع ډیره منجلاب ډیر زیات دی، مشکلات او ستونزې د حد زیاتې دي. منګه موقعیم لرو، چانس هم لرو. کم رقم چې اقتصادي پرمختګ افغانستان کې روان دی دا کاملا درست دی، دقیق دی. نړیوالو ادارو هم دا تایید کړی دی او ورسره همکاري کړې ده. نو دغه اوس راپور چې راغی ویل چې په 15 اقتصادو کې چې پیسې مستحکم دی، هغه افغانستان یو د هغوی نه دی. نو که غواړي چې منګه دلته دغه یرغلون نه بچ شو د نړۍ سره او منګه وشو کول خپل ځان د دې منجلاب نه وباسو، اول به د کور د ننه کار کوو، بیا به نړیوال ساحو ته راځو. کله موږ د ننه کور کې کار وکړو، نظام خپل جوړ کړ، ګاونډیان هم تاسو په رسمیت پیژندل کېږي چې په رسمیت وپېژنل شي، قراردادونه کولی شي، خپل دفاعي سیستم د قوي کولی شي، اقتصادي پیاوړتیا راوستلی شي او بیا ته کولی شي چې په منطقه کې اوسېږي او نظام د مخکې ویسي. ډېره مننه فاطمي صاحب، ډېره مننه. کورم آباد. درنو لیدونکو، له ښاغلي سید بلال فاطمي سره مو د نن ورځې خپرونه تر همدې ځایه وه. تر بیا د الله په امان.